لکه څنګه چې په حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمایي حسین مني و انا من الحسین، حسین زما دی او زه د حسین یم. همدغه شان په یو شعر کې هم راځي چې فرمایي د حسنینو محبت د مصطفی مینه ده، د حسنینو محبت د مصطفی مینه ده، د آن حضرت مینه رښتیا چې د الله مینه ده. نو که چیرې د همدغه حدیث او همدغه شعر په اساس مونږ او تاسو وګورو، مونږ او تاسو باندې دغه د دوی محبت او مینه فرض ده چې مونږ او تاسو باید د هغه سره محبت وکړو. نو که چیرې مونږ د حسین رضی الله عنه سره محبت کوو نو دا به د پیغمبر علیه السلام سره محبت دی، او څوک چې د پیغمبر علیه السلام سره محبت کوي دا خپله د الله جل جلاله سره محبت دی. نو همدغه لاملونه و چې امر به معروف نه کېده په ټولنه کې. په کومې ټولنه کې چې امر به معروف نه وي نو هغه ټولنه به له منځه لاړه سي. هغه وخت کې نو امام حسین علیه السلام په همدې خاطر چې اسلام په خطر کې و، اسلام له منځه تلو، خپل د 2 تنو یارانو سره د ظالم په مقابل کې ودرېدو. حال دا چې خپل سر یې ورکړو، خپل سنګر یې ورنکړو. نو همدغه علت چې امام حسین علیه السلام قیام وکړو. نو نن ورځ کې نور وقایع هم شته په دغه ورځ او دغه میاشت، لکه څنګه چې زیاترو دوستانو ته معلومه ده مخکې د اسلام نه هم دغه میاشت د محرم الحرام په معنا دا ده چې په دې میاشت کې به جنګ او قتال حرام وي. خو حال دا چې یزید او یزیدیانو د امام حسین علیه السلام چې دا د پیغمبر علیه السلام لمسی، د حضرت فاطمه زوی، د حضرت علی کرام الله وجهه زوی، په دیو باندې رحم ونه کړو، په دیو باندې په د کربلا په صحرا کې مختلف ظلمونه په دوی باندې روا وګڼل او دوی په ډېر بېرحمانه شکل سره په شهادت ورسول. ډېره